نه سره جمع کېږي د یو انسان بدن کې دوه شیان چې اوم دې دی وایي زه مؤمن یم صاف سوچه مؤمن یم او اوم دې په یو چا باندې قصد او غرض او حسد کوي. حسد څه ته وایي؟ یو چا ته الله ښه مال ورکړي، یو څوک خدای په ډېرو زامنو نازولي، یو څوک الله په یو منقبت نازولي، یو څوک الله په علم او په دولت نازولي، یو څو ته الله ښه ځواني ورکړې، دلته دی په زړه کې سره وریږي اوف خدایه کله به تا زه ووینم چې زما په سترګو ته ذلیله سه. تا موږ ته یې لرې دلې هلته یې تربور په ښه مټه کې تېر شه دې داسې ورته ووایي برابر ته بڼه مڼه مڼه یو څه بڼه ورته ووایي اته نه اوسنه دلته په سینه کې سره جوړ شي. د حاسد سړی اوله غټ ځان ته زیان دا رسوي چې خپل نفس وځي، خپل نفس چاته چې الله نعمت ورکړی دی، چاته الله جایداد ورکړی دی، الله پیسې ورکړی دی، الله عزت ورکړی دی، الله علم ورکړی دی، خدای جل جلاله اولادونه ورکړي دي، زندګي الله ور برابر کړې ستا په څه ته ولې سوځې که نه ته خو به خوشحاله سه. دا دعا وایې الله دې ته دې ښه ژوند ورکړی دی، خدایه دې خوشحاله کړې موږ ته یې هم راکړې، الله به د دې رقم ژوند تا ته هم درکړي. الله دومره رحیم ذات. لیکن که دې دا وویل چې اوف خدایه ته خو یې د ده څخه واخله ما ته کې راکړې که نه راکړې د ده څخه واخله. واورې حدیث څه وایي؟ لا یجتمع فی جوف عبد. د الله د بنده په بدن کې دوه شیان نه سره جمع کړي، الایمان والحسد، چې هم دې مؤمن وي او هم دې بغض کوي. واه واه استغفر الله. دا د الله د رسول فیصله نه سره جمع کېږي د یو انسان په بدن کې دوه شیان چې هم دې دی وایي زه مؤمن یم صاف سوچه مؤمن یم او هم دې په یو چا باندې قصد او غرض او حسد کوي. نو معلومه خبره چې د دې په ایمان کې کار پیدا سي. بل ځای کې د الله رسول ایاکم والحسد، ای د خدای بندګانو د حسد څخه ځان وساتئ. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خبردار د حسد او د عناد او د چا د ضد څخه ځان وساته. دغه ضد د انسان داسې نیکۍ خوري، المنځونه چې دې کړي دي، عبادتونه چې دې کړي دي، دعاوې چې دې غوښتي دي، هغه حجونه چې دې کړي دي، هغه عمرې چې دې کړي دي، تلاوتونه چې کړي داسې کشي داسې خوري لکه تیز اور ته چې وچ بوټي وراچېدي لمبه پر ګرځي، داسې دې حسنات خوري. په څه حسد کوې؟ څه ګټه در رسېږي؟ د خدای بنده خپل آخرت دې واخلي تباه او برباد. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیوه دوه لیوان چې وږي دوه لیوان چې ډېر وږي په یو غټه رمه ورسم سي نو به څومره تاوان ورسي؟ د الله رسول وایي دوه وږي لیوان چې په یو رمه ورسم سي دومره تاوان نه رسوي لکه یو مؤمن مسلمان چې خپل ایمان ته په حسد باندې څومره تاوان رسوي. تاسو وګورئ نن زموږ په دا معاشره کې حسد څومره دی، څومره یو در بل سره په عناد کېږي. یو شریک راڅخه مخکې سو بس کوشش دا کړو، یو بل چاته وایي ګراک ته وایي دا ګرده مرد دوکهبازه دي، دا دوه نمبر شیان راوړي د خدای بنده، دا دې یو درواغ وویل. بل دې د مسلمان څخه بهتان ولګوي، دا بهتان غټه ګناه ده، او بل دې حسد و عناد پر وکړي، دا څونه غټې ګناهې کبیرې. په دا ګناه کبیره باندې زموږ معاشره ټول اخته قصد موږ کړو. که یو مسلمان ته الله جل جلاله یو نعمت ورکړي موږ پکې د حاسد کتابونه لیکي، د حاسد سړي څونه ګناه په یو وخت کې د خدای د امر مخالفت کې. الله وایي لا تحاسدوا، حسد مه کوئ، خپل نیکان سوځئ په دې حسد باندې. دوهم خپل نفس وځئ په دې باندې، او دریم داسې ګناه باندې اخته دی چې هېڅ فایده یې درته نه رسېږي. دا زموږ معاشره که زموږ سره د آخرت فکر پیدا سي، زما او ستا د آخرت فایدې ټول په حسد باندې ځي، بیا موږ کوو هېڅکله به بیا نه وکړو.